سلامونه او نیکې هیلې. څنګه یاست ملګرو؟ ښه یاست؟ خدای دې وکړي چې راته روغ او جوړ به یاست. دا دی بخت الله بهار بیا هم حاضر شویم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې نوی لوست در وړاندې کړم. د نستعلیق خط مو پیل کړی دی او د الف با توري مو پای ته رسولی وو. پرون مو د مرکباتو باندې پیل وکړ. په مرکباتو کې مو د بی الف او بی توري ولوستل چې بی له الف سره څنګه ګډیږي او بی له بی سره څنګه ګډیږي. نن راځو د بی توری له ح توري سره او همداشان د بی توری د دال له توري سره شریکوو. څه ډول کولی شو چې بی له ح سره او بی له دال سره شریکه کړو؟ نن دا زده کوو. هیله لرم چې زموږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو زموږ هره نوې اپلوډ شوې ویډیو تر تاسو په خپل وخت ورسیږي. خدای تعالی دې وکړي چې په تیرو لوستونو مو کار کړی وي او یو څه مو ورڅخه اخیستی وي او تکړه شوي یاست. نن دا دی بی له ح سره ګډوو چې بی له ح سره څنګه شریکه کیږي. ویلي مو چې تاسې باید د پرېنو کې قلم وکاروئ. کله چې موږ تاسې په خطاطۍ برخه کې لیکل کوو یعنې غواړو چې ښکلي لیکل وکړو نو باید د پرېنو کې والا قلم وکاروو. فرض کړئ دا دی بی له ح یا بی له جوم سره څه ډول ګډیږي. د ح دا برخه نری ده. له دې څخه وروسته پوره ح په نظر کې نیسو. یعنې موږ تاسې ولوستل چې ح توری چې دی داسې شکل لري لکه هګۍ چې په دې جهت باندې کیږدي. مونږ کولی شو چې ب هم په دې رقم ولیکو، ت هم دغسې، ث هم دا شی، پ هم دا رقم، نون هم دغه شی، نون هم همداسې او همداشان ی هم همدا رقم لیکلی شو. فقط دومره دی چې په ټکو کې فرق ده. یعنی ت دوه ټکي غواړي او ث درې ټکي غواړي، پ درې ټکي غواړي، ی بیا دوه غواړي، ب یو غواړي. همداشه فقط په ټکو کې توپیر ده. یعنی تاسو کولی شئ چې دغه شکل ته د نوم بدلون هم ورکړئ. یعنی که چیرې تاسې ټکي ورته بدل کړئ تاسو کولی شئ چې نوم یې هم بدل کړئ ورته. او همداشان دا خ هم دی، څ هم ده، ح هم دی، چ هم ده. همداسې نور توري چې دې ته ورته دي فرض کړه لکه ځ هم داسې لیکلی کېږي. فقط ټکي ورته تبدیلوئ. ب دال په څه ډول لیکلی کېږي؟ دا ډول حرکت کوو، د هغه وروسته دال داسې ورته جوړوو. ګورئ دا ب هم دی، ی هم دی، پ هم ده، نون هم دی، ت هم ده، ټ هم، ث هم. همداسې نور ټول توري چې همدغه شکل ته حرکت ورته دی هماغه ټول توري د دغه شکل څخه جوړولی شئ. او همداشان دغه چې دی دا ذال هم دی، دال هم دی، ډال هم دی. نو دا شکلونه لري. په دې ډول شکل دی. فقط څه غواړي ټکی ورکړه، ټکی مه ورکوه یا یوه بل علامه ورکړه. راځو همدغه توري یو ځل بیا لیکو تر څو پاک وښکاري او موږ تاسې زده کړو ورنه. فرض کړه لکه زه لیکم چې یخ، یخ مې وکړو چې ولیکل شو. فرض کړئ زه دا شکل لیکم بد. یا ب الف مو ولوست، ب الف با، ی ته دلته ټکي ورکوو او دال با یاد شو.
داسې نور کلمې هم ورڅخه جوړولی شو د دغه شکلونو څخه. بیا یې درته لیکم. بدال فقط قلم پورته پرېږدو او دا شکل ورکوو. رب تعالی دې وکړي چې زموږ د ننني لوست څخه تاسې ډېر څه زده کړئ. په خپلو ورځنیو لیکنو کې دا لیکنه وکاروئ او خدای تعالی دې وکړي چې تاسې ډېر مشق ورباندې وکړئ. که چیرې تاسې په هر کار باندې ډېر تمرین وکړئ، تاسې به وکولی شئ چې په پایله کې یوې ښې نتیجې ته ورسیږئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.